د ګمرکونو د قانون د تنفیذ ریاست د 15 امریتونو په لرلو سره د ګمرکي قوانینو طرزالعملونو د تطبیق د قاچاق او ګمرکي سرغړونو د مخنیوي دندې په غاړه لري چې په هیواد د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته له فساد سره د جدي مبارزې په پایله کې مهمه لاسته راوړنې لري. د یاد ریاست اړوند د ګرځنده څارنې او ګمرکي استخباراتو امریتونو په ګډو هڅو سره په مرکز او ولایتونو کې یو شمېر بډ اخیستونکي کارکوونکي لاس په لاس نیول شوي او د نورو څېړنو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوي دي. همدغه راز یاد ریاست بریالی شوی دی چې د کمو اپراتیفي پیسو په لګښت د غیر قانوني محمولو د درولو او ګمرکونو ته د ننوتلو څخه د مخنیوي او دقیقې پلټنې په پایله کې د پام وړ عواید ترلاسه کړي او د دولت خزانې ته یې تحویل کړي. د ګرځنده څارنې او د استخباراتو آمریت په هلو ځلو او د اپراتیفي پیسو د لګښت په پایله کې جمله 2299 متخلف په بار موټران اړونده ګمرک ته داخل کړي دي چې په نتیجه کې څه باندې 22 میلیون افغانۍ تفاوت اخیستی او د دولت خزانې ته تسلیم کړي. د ګمرکونو د قانون د تنفیذ ریاست اړوند د ګمرکي خطرونو امریت د طی مراحل شوي اظهارپاڼو د اصلاح کولو وروسته څه باندې 593 میلیون افغانۍ تفاوت رابرسیره کړی او یادې پیسې یې ملي خزانې ته تحویل کړي دي. د دې ترڅنګ د یاد ریاست PCA یا د سندونو له ترخیص وروسته د څارنې او پلټنې امریت له لوري د ټولو اسنادونو د بیا څارنې او پلټنې په پایله کې د جرایمو او سرغړونو د رابرسیره کولو په نتیجه کې د پام وړ عوایدو د تېښتې مخنیوی کړی دی. د PCA د آمریت چې د تفتیش آمریت ده د اسنادو د بیرون نویسۍ نه تقریبا څه باندې 94 میلیونه افغانۍ بیرون نویس کړي دي یا تثبیت کړي دي. د یادونې وړ ده چې د یاد ریاست د ښو فعالیتونو په پایله کې د ګمرکونو د ننه او بهر د ټولو غیر قانوني کړنو مخنیوی شوی چې ورسره د سرغړونو کچه راټیټه شوې او هم یې د ملي عوایدو په زیاتوالي کې ګټور رول ادا کړی دی.